قومنداني مخه ده دغه ولایت مخه ده. د غزني اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت تر واکمنۍ وړاندې یو ورځنی ژوند له ستونزو او بېثباتۍ ډک و، خو د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته په ټول ولایت کې امنیت، ارامي او نظم ټینګ شو او د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو زمینه برابره شوه. په همدې 21 تاریخ باندې 4 کاله مخکې غزني ولایت د فتحو په لړۍ کې راښکاره سو. یقینا دا یو ډېره خوشحالونکې ورځ وله چې دا اسلامي تمدن پلازمینه او مقدسه خاوره یو ځل بیا د اسلامي لښکرو لاسته ولوېدله، نو ډېره خوشحالونکې ورځ وله زموږ لپاره، د ټول مسلم امت لپاره. 4 کاله مخکې چې غزنی فتح سو موږ ډېر خوشحاله سو او ډېره خوشحالي مو په برخه سوه. اوس الحمدلله امن ده او 4 کاله مخکې چې ډېر جنګونه وو په هیڅ ته نه خلاصېدو، خپل مریضانو مو روغتونونو ته نه سوای استولی او درسونه مو په ارامه نه سوای ویلی. د اسلامي امارت یو شمېر مجاهدین چې په دې تاریخي ورځ کې یې برخه اخیستې وه، د غزني فتح یې د کلونو قربانیو او سختیو پایله وبلله. د دوی په خبره دا بریا د اخلاص، ایمان او مجاهدینو د صفونو په یووالي سره رامنځته شوه او د دې ولایت د خلکو د جهاد په تاریخ کې یو زرین مخلیک ثبت شو. مجاهدین له ډېرو تکلیفونو له ډېرو هڅو او د مجاهدینو له زحمتونو سره نو د غزنی الحمدلله په دغه ورځ باندې فتح سو. حتی داسې وخت راغلی چې د خپل غزنی زموږ خپل ولایت ته نو 10 کاله مخکې هم نه دی لیدلی. الحمدلله مسلمانان په داسې اخلاص سره، یعنی په داسې ښه نیت سره، په داسې ښه ارامي سره ژوند کوي، یو له بله سره خوشحاله دي، نه هېڅ مشکل شته الحمدلله. نو خدای جل جلاله ته به موږ تاسو ډېر شکر کاکو چې همیشه وخت لپاره خدای جل جلاله په موږ باندې دغه نعمت ولوروي. د غزني ولایت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین بیا وایي چې د اسد 21مه د ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې د مقاومت نښې ده او په دې ولایت کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له پیل راهیسې د قومونو ترمنځ د ورورولۍ او یووالي فضا لا پیاوړې شوې ده. 21 د اسد چې د اسلامي امارت په مشرۍ باندې غزني ولایت مجاهدینو فتح که هغه ورځ وه چې د غزني لپاره ډېر له افتخاره ډکه ورځ ده. په دغه ورځ باندې د غزني ولسونو د ارام ساه واخیسته، له ستونزو او مشکلاتو څخه ووتل او یو امنیت، سرتاسري امنیت په ټول ولایت کې حاکم سو. په دغه ولایت کې د ورونو قومونو ترمنځ اتحاد او ورورولۍ فضا راغله او په ټوله کې له همدغې ورځې د اتحاد او یووالي ورځې پیل سوې. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي چې د دې ورځې لمانځل د اسلامي امارت مجاهدینو د اتحاد، قربانۍ او زړورتیا یاد تازه کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره د اسلامي او ملي ارزښتونو د ساتنې الهام دی.